السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو د نورانی قاعدې دریم درس ته ښه راغلاست. زموږ دریم درس ته د حروف مقطعات په باره کې نو راځو د حروف مقطعات په باره کې تاسو ته لنډ معلومات درکوم. حروف مقطعات د قرآن کریم ځانګړي او مرموز حروف دي چې د ځینو سورتونو په پیل کې راځي. حروف مقطعات جمع مقطعه جدا جدا ویلو ته ویل کیږي. دا حروف په مجموعه کې 14 حروف دي چې په 9 سورتونو کې راغلي دي او د قرآن کریم د سورتونو په پیل کې دا حروف راغلي دي. کم عسل نقص دا حروف چې دي شپږ حرکته موږ کش کوو، یعنی دا حروف باید شپږ حرکته کش شي. او عین چې دا هغلته 2 حالته لرو، موږ کولی شو چې 4 حرکته هم کش کو، مشکل نسته، او شپږ حرکته هم کش کولی شو، خو بهتر شپږ حرکته ده. او حین طهور کې چې کوم حروف راغلي هغه مونږ 2 حرکته کش کوو. نور انشاءالله مدونو بخش بیا را روان دی، هغلته بیا خبرې کوو پکې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسين ميم. طاسين. ياسين. صاد. حاميم. حاميم. عين سين قاف. قاف